راځو مونږ ګورو چې دغه دوهمه درجه معادله x مربع منفي 2x منفي 8 مساوي کېږي له صفر سره حل کولی شو او کنه. د دې حل کولو لپاره څو طریقې دي. مونږ کولی شو دا مستقیما په فکتورونو باندې تجزیه کړو، خو دلته چې مونږ په کومه طریقه کار کوو هغه دا ده چې مونږ غواړو دغه د دې معادلې دا کیڼ لاس کومه برخه چې دا مونږ دې شکل ته ولیکو چې x جمع a کل مربع جمع b، او مونږ به وګورو چې که چیرې مونږ د دې کیڼ لوري برخه په دې شکل واړوله نو دا مونږ ډېر په اسانۍ سره څنګه کولی شو د دې حل لاسته راوړلی شو. نو راځو ګورو چې دا څنګه ترسره کوو. نو راځو یو ځل بیا مونږ دا را یادوو چې مونږ څنګه کولی شو دغه شکل دې شکل ته برابر کړو. نو که چیرې مونږ دغه قوس ته انکشاف ورکړو دا مونږ سره مساوي کېږي x مربع جمع 2ax جمع a مربع او بیا ورسره لرو چې جمع b. نو که چیرې مونږ غواړو چې دا دې شکل ته ولیکو دا زه داسې لیکلی شم چې دا لیکو x مربع منفي 2x او بیا دلته یوه خالي ګاه پرېږدمه، خالي ځای بیا لیکمه منفي 8 بیا تش ځای پرېږدمه دلته لیکمه مساوي کېږي له صفر سره. نو همدغه معادله ما دلته بیا ولیکله، خو دلته مې لږ څه ځایونه پکې پرېښودل تر څو زه وکولی شم دې کې له یو څه جمع او تفریق کم تر څو دې شکل ته یې په اسانۍ سره ور برابر کړو. اوس راځو د دې دواړو حدونه سره پرتله کوو. دلته x مربع لرو، دلته هم x مربع لرو. دلته موږ سره منفي 2x دی، دلته 2ax دی، معنا ده چې منفي 2ax د 2ax سره مساوي دی. له دې ځای نه موږ کولی شو ووایو چې 2a مساوي له منفي 2 سره دی، 2a مساوي له منفي 2 سره. نو a به مساوي څو شي؟ a به مساوي شي له منفي 1 سره. همدارنګه داسې ویلی شو چې 2a چې منفي 2 سره مساوي وي نو a به مساوي د منفي 2 تقسیم پر 2 سره وي، کوم چې مساوي بیرته منفي 1 دی. نو زه اوس کولی شم چې دلته څه شی پیدا کړمه، د a مربع حد دلته زموږ په کار دی. نو دلته زه کولی شم چې a مربع منفي 1 چې مربع شي کېږي مثبت 1. نو دا دلته ولیکل شو. ښه، نو اوس مونږ یوازې نشو کولی چې د معادلې یوې خواته یو عدد جمع کړو. که داسې وکړو نو بیا د معادلې حالت څنګه کېږي؟ بدلیږي. معادله په خپل حال نه پاتې کېږي، دا مساوات خرابېږي. نو دې سره دې لپاره باید زه راشم دې خوا سره هم څه شی جمع کړم، هماغه عدد جمع کړم مثبت 1، یا دې سره جمع کړم او یا بیرته د همدې لوري سره بیرته منفي کړم. نو زه راځم دا دلته منفي کومه. نو ما څه وکړه؟ عین عدد مې یو ځل جمع کړه، عین عدد مې یو ځل منفي کړه، په دې سره مساواتو کې هیڅ بدلون رانغی. خو ما یو بل کار وکړه او هغه دا چې زه پرته له دې چې د دې مساواتو کې کوم بدلون راولم، دغه د دې شکل مې کوم شکل ته واړولو؟ دې شکل ته، کوم چې د تکمیل مربع شکل دی. x مربع منفي 2x مثبت 1 دا دې شکل سره برابر شو چې x مربع مثبت 2ax مثبت a مربع. a مربع و a مربع په ځای یو مربع شو، دلته بیرته یو راغی او 2a په ځای چې راغی منفي 2 راغی. ښه، او همدارنګه دلته نور ورسره چې پاتې دي دا برخه د b برخه ده. دا د b قیمت وسو دی؟ یو منفي 1 منفي 8 دا کېږي منفي 9. نو دا د b برخه شوه. اوس مونږ دا داسې لیکلی شو چې x ورپسې چې لیکو جمع څو؟ جمع منفي 1 دا به ټول څنګه شي؟ دا به مربع شي. داسې لیکلی شو، یا داسې لیکو چې دا بیرته علامه منفي کېږي. نو لنډې داسې لیکو چې x جمع x منفي 1 مربع او منفي 9 مساوي له صفر سره. اوس راځو دواړو خواو سره 9 جمع کوو، 9 دې خوا سره هم 9 دې خوا سره هم، دا به مساوي شي دواړو خواو نه چې دواړو خواو سره چې 9 جمع شي، لیکو چې x منفي 1 کل مربع دا مساوي شو له څو سره؟ دا مساوي شو له 9 سره. اوس راځو د دې جذر اخلو. نو کله چې د یو څه مربع مساوي له 9 سره وي نو هغه شی به خپله څه وي؟ د 9 مثبت یا منفي جذر سره مساوي وي. نو دې ځای نه مونږ دلته راځو داسې لیکو چې x منفي 1 دا مساوي کېږي له څو سره؟ 3 سره، یا x منفي 1 دا مساوي کېږي له منفي 3 سره.
دلته به راشو دواړو خواو سره به منفي دواړو خواو سره به یو یو جمع کو دلته هم او دلته هم دا به مساوي شي دلته دا به مساوي شي x مساوي شو څو سره څلورو سره او یا دلته به هم دواړو خواو سره یو جمع کو نو دا به هم مساوي شي دلته x مساوي کیږي منفي دریو سره چې یو جمع شي دا کیږي منفي دوه نو x کېدای شي چې منفي x کېدای شي چې څلور شي او یا x کېدای شي چې منفي دوه شي نو ښایي تاسو ووایئ چې دلته ولې موږ د فکتورونو فکتور نیونو په واسطه باندې موږ ولې دا حل نکو نو موږ کولی شو چې فکتور نیونې په واسطه حل کو خو دغه د مربع د تکمیلول طریقه ډیره قوي طریقه ده دا هر ډول پوښتنو کې شکلونو کې دا کار ورکوي او بلکې کله چې موږ د دوهمه درجه معادلو فورمول لاسته راوړو هغې کې موږ همدغه د تکمیل مربع طریقې څخه کار اخلو او هغه فورمول ورباندې ثابتوو